دلته څرنګه چې د امریکا په ډیرو برخو کې او په ځانګړي ډول باندې په کالیفورنیا کې پرون په ځینو ځایونو کې د واړه اختر اوله ورځ وه او په ځینو ځایونو کې ابل پرون د واړه اختر اوله ورځ وه. نو موږ په هغو سیمو او ساحو کې چې موږ په خپل هلته په اصطلاح ژوند کوو اوسیږو یا ځینې دوستان او ملګري مو هغلته ژوند کوي او اوسیږي، ځینې افغانانو او ځینې خلکو د واړه یا کوچني اختر په مناسبت باندې یو ځانګړی د اختر پروګرامونه په ځینې ځایونو کې جوړ کړي چې همدا شیبه چې موږ د تاسو سره خبرې کوو د زمونږ د معلوماتو په اساس باندې په دوه دریو ځایونو کې زمونږ په ځانګړي ډول باندې زمونږ افغاني خویندو په همت او همکارۍ باندې دو کوشش کړی دی چې هغه خپلو ښارګوټو کې خپلو ساحو کې چې چېرته دوی اوسیږي هغلته په خپلو کورونو کې هر څوک لږ ډوډۍ پخه که، چای، کلچې، هغه هر څوک د خپل توان په اندازه باندې یو شی برابر که او دوی راوړي په شریک ډول باندې په ځینې پارکونو او هغو ساحو کې چې هغلته خلک فرضاً د ټولېدو امکانات شته دی او داسې سهولتونه په هغې ځای کې چې د هغې سهولتونو په استفادې باندې خلک کولی شي هلته سره راغونډ شي. دو کوشش کوي چې په شریکه باندې د اختر ورځ ونمانځي. دا مسله به ځینې خلکو ته په داسې ښکاري چې ګونې دا یوه ډیره ساده او د ساتیرۍ مسله ده، مګر په ماهیت کې زموږ کوم خویندې ورونه او عزیزان چې دا تکلیف وباسي، دا زحمت وباسي او ځي 10 15 20 40 کوره افغانان سره راټولئ او د هغو یو ځای سره کینئ، دا په حقیقت کې دو د خپلې ټولنې خپل تاریخ او خپل وطن او خپل کلتور لپاره یو نه هېرېدونکی خدمت کوي. هغه د دې له امله چې زمونږ اولادونه مونږ او تاسو چې په کومو شرایطو کې هلته رالوی شوي وه مونږ ته په خپله ټولنه، خپل کلی، خپل ولس او خپل قوم چې و هم ښوونځی و، هم مولا و، هم مدرسه وه، هم فاکولته وه، هم پوهنځی و او هم ماموریت و. ځکه مونږ ته خپل محیط، خپلو شرایطو هغه څه را زده کول چې زمونږ د ټولنې د سبا او د نن ورځې غوښتنه وه. مګر په دغه ټولنه کې چې نن سبا موږ او تاسو دلته اوسیږو یا په نور خارجي نړۍ کې چې افغانان اوسیږي، د هر افغان لپاره د هغه عمر که هر څومره ډیري او که کمي خو په ځانګړي ډول باندې د افغاني ماشومانو لپاره یو روزنیز او تربیوي پروګرام په بشپړ ډول باندې ضرور دی. مونږ د دې ټولنې د شرایطو له مخې نشو کولی چې خپل اولادونه په ځانګړي ډول باندې په اصطلاح باندې د ځانګړي روزنیزو پروګرامونو لاندې ونیسو، مګر مونږ کولی شو چې د خپل وطن په ملي، کلتوري، تاریخي، عنعنوي او مذهبي ورځو کې هغو ته دا وښیو چې مونږ او تاسو چې د کمې ژبې خاوندان یو، موږ چې د کمې کالیو خاوندان یو، موږ چې د کم دستور او دود خاوندان یو او موږ ته چې څه په میراث باندې راپاتې دي موږ دا په خپله د خپل پلار، خپل نیکه، خپل مور، خپل کلي، خپل ولس، د خپل کاکا او د خپل ماحول نه دا شیونه زده کړي دي او دا شیونه چې موږ زده کړي موږ ته خپل قوم او ماحول یو امانت سپارلی دی او موږ غواړو چې دا امانت په رښتیني ډول باندې خپل راتلونکي نسل ته چې هغه زمونږ او ستاسو اولادونه دي، زمونږ او ستاسو کوچنیان دي، هغو ته په امانتدارۍ باندې دا امانت ورسوو. دا موږ څنګه رسولی شو؟ دا موږ نشو کولی چې په قلم باندې راواخلو او د یاداشت په ډول باندې ولیکو او خپلو ماشومانو ته ووایو چې دا تاسو ځان سره واخلئ او هر ماښام یا مازدیګر چې د مکتب نه راتلئ دا لږ مطالعه کوئ، بلکې د دې د یادولو او د دې په مغزو کې د کینولو او دغه نظریه په عمل باندې د بدلولو لپاره ښه وسیله چې
ده هغه دا ده چې موږ باید کوشش وکړو چې په عملی شرایط داسې برابر کړو چې زموږ اولادونه وګوري په ټولنه کې چې فرضاً اختر څه شی دی. موږ باید هغو ته دا وښیو چې اختر د یوه اسلامي افغاني دستوره ده چې د روژې د میاشتې د 10 ورځو د پوره کېدو نه وروسته شروع کیږي، په مانځه باندې شروع کیږي، په عبادت باندې شروع کیږي، د خلکو سره په روغبړ باندې شروع کیږي، یو د بل سره په خبرو باندې شروع کیږي. څه وخت چې د اختر مونځ کیږي، د اختر مونځ په خپله دا د دې معنا لري چې د کال 360 ورځو کې 315 ورځو کې 2 ورځې داسې راځي چې په دې باندې په ځانګړي ډول باندې باید د اختر مونځ د هغه تکبیراتو او هغه احکامو سره یو ځای سرته ورسیږي کوم چې د الله تعالی له طرفه پر مسلمان باندې فرض، واجب او سنت ګرځېدلي دي. څه وخت چې د اختر مونځ کیږي، د اختر د مانځه نه وروسته زمونږ په خپله زمونږ اولادونه دا ګوري، ولو که په هغو باندې د مانځه احکام چې دي لا تر اوسه پورې د تطبیق وړ نه دي، مګر هغو په خپله ګوري چې زمونږ پلار مور چې په دغه ځای کې سهار د وخته پاڅېږي، دغه جومات ته ځي او مونځ کوي، دا د دو په مغزو کې اتومات ډول باندې کینی چې زه دا ماته د پلار او د مور له طرفه یو راسپارل شوې وظیفه ده، سبا ته زه هم په همدغسې حالت کې چې یم زه هم باید لاړ شم مونځ وکړم، زه باید لاړ شم اودس وکړم، او دغه طریقه د هغه ده. یا فرضاً که زمونږ اولادونه وګوري چې زما پلار او مور او زمونږ فرضاً مشران خلک چې دي د اختر د مانځه نه راوګرځېدل، په کور کې یو پیاله چای وچکه، لاړه د خپلو خپلوانو کور ته، لاړه د دوستانو کور ته، لاړه د هغه چا کور ته چې د هغو په دې تیر یو کال 2 میاشتو کې زړونه دردېدلي دي، اولادونه یې د لاسه ورکړي، د غم سره مخامخ شوي، یا برعکس د ښادیو سره مخامخ شوي، ودونه یې کړي دي، خوشحالۍ ورباندې راغلي دي، د هغو کور ته ولاړه او د هغه چا چې زړه یې دردېدلی د هغه سره خپل غمونه شریک کړه، د هغه سره د یو څو اوښکې توی کړي، او هغه چا سره چې فرضاً هغو خوشحاله شوي هغو سره یې د خوشحالۍ په ژبه باندې خبرې وکړي. دا په خپله موږ او تاسو ته زمونږ او ستاسو اولادونو او زمونږ نسل ته دا په عملی یو تجربوي شکل باندې یو لار یو چوکاټ کې دو اچول دي چې دا چوکاټ په خپله د زمانې په اوږدو کې ورو ورو همداسې مخکې ځي، څه وخت چې دو د عمر هغه مرحلې ته ورسیږي چې مسؤلیتونه ورته رغاړې کیږي، د عمر په هغې مرحله کې بیا دو په خپله د پلار او مور په غوندې هغه قاعده کړه وړه سرته رسوي. په دې خاطر کوم شی چې موږ دلته ډېر په اصطلاح باندې په کوم ټکي باندې چې موږ زور اچو هغه دا دی چې موږ باید خپلو اولادونو ته په عمل کې دا وښیو چې زموږ له نظره اختر دغه شی دی. راځئ ناظرینو چې اوس خپل ټلیفونونو ته ځواب